موږ پکتیا کې څو شیان داسې ده چې پکتیا کې زیات قومونه چې د ډنډکای خوښوي او په دا نورو منطقو کې بیا چې دا د لاندې غوښه ډېره مشهوره ده. لاندې غوښه ماشاءالله دې ټوپۍ او دا دې اوربل سره او دې سمارټو جامو سره چې هندي غاړه دې مکړه ډېر ښه ښکاري. خیر سي تاسو هم ښه. د کوم ځای ته وروره؟ نورستان. او فارسي دې یاده ده؟ ښه صحیح. فارسي کې داسې راته وایي چې دا ډېر ښه پنیر دی. پنیر خیلی قشنگ است خوبی شد. قشنگ است خوبی شد. رشته خسته توی خوندور خودی اونی کنه. مزیدار است. مزیدار است. خلکو نه چی پاتې کی او به خبره اوس مې سره ټکر کړی و سړیا درنو ملګرو تاسو به د موټر ټکر ډېر لیدلی خو د انسانانو ټکر به تاسو په لومړي ځل کتلی وي. دا خبره ستا ښه خبره دی خو دلته حاجي صاحب نه مني. حاجي صاحب ټول عمر حاجي صاحب لاس کې دی. حاجي صاحب نه مني. حاجي صاحب د زنده باد وي. थोड़ी वजन خو نه خامخا پکې ته خو داسې لګې لکه البیتي چې داره دې څوک وي. ها تاسو نه ورسو مهرباني راځه ورې عکس مې یو سره واخلو. مهرباني راځه. په فیسبوک کې مې ویډیوګانې لري. راځه خدای دې راوله. نواب خان دې څه کړی؟ نواب خان ولا هغه کې دی خو یو څو ورځې بعد راشي چې هغه هم راځي. کلب کې چې یخ والي نو خو بیا خو واوره ورته خلک نه ورکوي هغه ته ګرم چای ورکوي. داسې خولۍ که نه هغه به یخ والي. وایي صحیح یخ که تا د پادابول خوند درکوي که همداسې خبرې پادابېدل خوند راکوي چې اوس هغه درته راغلی لکه پاداب کړي وو. وایي چې هغه راته لږې پاداب کړی وی دغسې خلک ګزارېږي خپله ورته جومات یې پاداب کړي. سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو. محراب ګل مخلص او همدارنګه زیشان شهیر دواړه جلال آباد ښار ته راغلي او غواړو چې شپنی جلال آباد پر تاسې ننداره کړو. شهیر صاحب ته هم ستړی مو شئ په خیر راغلی. ډېره مننه مخلص صاحب خدای دې ژوندی لرې سال د ښې خیر خیرات ده. هیله ده چې زموږ لیدونکي هم ښه اوسي. ګرځو نو بازار کې به چې څوک راایسار کړو. چېرته څوک راایساری خیر شه. خوښ همدا ده چې لومړی له یو ډریور ملګري څخه شروع وکړو د سره لنډه مرکه وکړو بس همداسې به مخ پر مخ ځو د خیره. ښه بیا چیرې خبرې اترې به ورسره وکړو. خبرې ما سره کوه که نه ولې اخیستې سره تا سره کوم ځای نه راغلی؟ خو خبرې دي که نه؟ مخلص صاحب کوم ځای نه راغلی؟ جلال آباد نه. جلال آباد ته راغلی. او هغه د نواب خان خبره جوالات نه. نه د نواب خان رول لوبی زه څومره فکر کوم. والا چې تکړه شوی یم ډېر زیات. ته څنګه همدې سره دې ورور سره غږېږو سال ده وروره ښه یې؟ شکر ستا دعاګانې په خپله ښه یې. لږ دې طرف ته ودرېږه چې خوږې خبرې سره وکړو. وطنواله د کوم ځای یې؟ مونږ د کونړ یو ځان. کوم ولسوالۍ؟ د نارنج ولسوالۍ باډېل امنو کلینیک. او دلته څه کړې؟ دلته مونږ صرافي کوو بعد د وخت نه ورځې سبق ویو مکتب له شپنۍ لیسې ده. ښه د ملګری چې دی مخابراتو چوک کې صرافي کوي او د صرافانو چوک د تلاشۍ چوک دی. څنګه دی دلته مخه کړې؟ بس دلته سبق نه ځو مونږ بیا بعد د وخت نه دلته راشو دلته ناستې کار ته. څنګه دی کاروبار؟ شکر دی هزار خیر او خیر دی امن دی وطن کې سوکالي دی 200 روپۍ پاتې کېږي خیر وخیر. خوشحاله یې ورسره؟ الحمدلله ډېر امنیت دی څه نشته دی هیره نشته دی ټول خلک ګوري ښار کې ناست دي په امن امنیت سره. د امنیت خو موږ هم ذمهواري کوو چې امنیت خو بالکل ښه امنیت دی خو دا چې ته پې باندې خوشحاله ولې هغه ځای دغلته کاروبار دپاره راغلی دلته د څه ناڅه سرمایه ګزاري کړې موږ هم په دې باندې خوشحالي خدای دې په کاروبار کې برکت واچوه. اوس راته دا ووایه چې څه به کوې او چېرته به ځې؟ بس چېرته به ځو دا وطن دی دلته به پاتې شي چېرته به لاړ شو دلته خو هېڅ چېرته هم نه شو تللی دلته به ګرځو ژوند. نه هدف مې دا دی چې اوس مهال چېرته روان یې؟ بس همدلته ناست وو تا خواله مخلص صاحب هم ولیدو هلې څو خبرې ورسره وکړو. مخلص صاحب خو زموږ ویرل شوی شخصیت دی خدای دې تر ډېره موږ ته ژوندی لري. ډېره مننه ورور. بس ژوندی اوسې کور آباد وطنوال په شونډو مسکا راولئ ډېر ښه ژوند ولرئ. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. دې ملګري هم د ګیلمن خولۍ په سر کړې ده سره به هم یو دوه خبرې وکړو. ملګري ته څنګه یې؟ شکر ته څنګه خیر یې؟ صحت دې ښه دی؟ ماشاءالله دې ټوپۍ او دا دې اوربل سره او دې سمارټو جامو سره چې هندي غاړه دې مکړه ډېر ښه ښکاري. خیر سي تاسو هم ښه. د کوم ځای ته وروره؟ نورستان. ماشاءالله کوم ولسوالۍ نه یې؟ دواب ولسوالۍ نه. ته څنګه دې خوا راغلی؟ چکر ته راغلی که نه تم کوم کاروبار لرې؟ نه چکر ته راغلی یم. بس څنګه دی جلال آباد ښار شپنۍ ننداره؟ ماشاءالله ډېر ښه ده ډېر خوښېږي. خوشحاله یې؟ او ډېر خوشحاله. رښتیا نوم مبارک دی چې د نوم دې روان؟ شریف الرحمن. یو ځلې بیا وایه. شریف الرحمن. ښه کومه خوا روان وې دې نه وروسته کومه خوا ځې؟ را چېرته نه دلته مې اتاق نیوی دلته بس ځم. ښه اتاق ته ځې موږ سره نه مېلمه کېږي؟ السلام علیکم ډېره مننه. ملګرو هیله ده چې ستړي نه شئ موږ سره راځو بېرته راځو انشاءالله.
السلام علیکم پهلوانه جوړې خیر چا ته خره کاکا ته څنګه خوشاله جوړې نو مبارک دې چې ده کاکا ساکلیم موسی کلیم او ډېر ښه څومره زبردست نوم او د کوم ولایت څخه یې د زابل نه یو زابل نه دلته د دغه کاروبار دپاره راغلی هو د کاروبار دپاره رالو سای کاروبار بو په جلال آباد کې څنګه ده کاروبار هم کاروبار خو شکر ده ښه ده الحمدلله خرڅلاو هم څنګه دی خرڅلاو هم ښه ده بس خو څه په تاخته وي خو نور خو کار انشاءالله ښه ده ډېرې میوې داسې ښکاري چې دا ستاسې د خپل د وطن دي که نه او ډېر کله ستاسو ملګري چې راځي دلته د هغې دغه میوې اکثره خپل حاصلات وي دې کې کومه میوه داسې ده چې هغه ستا د خپلې ځمکې یا ستا د خپله د خپل باغ ډېر بادام دي او کشمش دي انځر دغه له ما څخه نو څنګه انځر نشته خو نو دلته خو یوازې بادام ښکارېده د خپل باغ څخه دي دغه خپل هم راوړي دي دغه بیا موږ مت کړي دي او دغه بیا دغه موږ له پټیک سره راوړي دي ښه دا بیا تجارتي اخیستې دلته و دا نو بیا تجارت لپاره اخیستې دې سیزن کې همیشه هم دې سیزن کې راځي که نه کال 12 میاشتې هم دلته یاست نه نه خالي په 4 میاشتې کې راځو یار 4 میاشتې کې ډېره مننه کاکا څه خدمت خدای دې ژوندی لره شی وخورئ خدای دې خیر درکړي ډېره مننه سلام ښه جلال آباد ښار شپنۍ ننداره ده او موږ هم مخکې روان یو ګورو چې نورې خبرې اترې له چا سره وکړو ښه شهیر صاحب راځه درنو ملګرو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی بس د مخابراتو چوک نه روان یو خدای خبر چې کوم ځای ته به زموږ سر وځي شهیر صاحب خو یو دوه کسان لږ شانتې وچېړل هغه یو ته وایي چې خپل باغ نه دې راوړي که څنګه و د خدای ظالمه چې خپل باغ یې وي هغه به دلته رړۍ ته ولاړ وي خو نه دی خپل باغ یې که نه او شهیر صاحب دا شی پېژنې دا شی دې ته الوګان وایي الوګان غلط شوی یم که نه ما دې دپاره غلط نوم واخیستو ما چې ته یې پېژنې که نه دا پنیر دی پنیر او خیوا د رینور دا په پنیر کې ډېر مشهور دي سلام علیکم څنګه دې سره سلمي شي کې ما سره نه کې خیر شه نه کوي نه کوي زه الله دې مل شه او تاسې راځئ سلام علیکم سلام علیکم هېڅ هم په کار نو تاسې زموږ په کار وئ ښه خواستئ دا څه شی دی پنیر دی دا د کوم دی پنیر دی دا د خیوې هم راځي د رینور هم راځي پکې او ښه پنیر د کوم ځای دی ښه پنیر د رینور دی د رینور دی ته خپله د کوم ځای سرخرود سفرود دی ښه ښه او فارسي دی یاده ده ښه صحیح فارسي کې داسې راته ووایه چې دا ډېر ښه پنیر دی پنیر خیلی قشنگ است خوبش است قشنگ است خوبی است بله گوشتی و خسته توی خواندار خودی اونی کنه مزیدار است مزیدار است ما سم خوشمزه است او دغه سی وای زما فارسی وې سم ته ما دې کله وتاکله او دا چی دی دغه کوچ دی ماسکا چورته وای ماسکو کوچ دا کیلو بسودی دا کیلو 2.5 کیلو 2.5 کیلو 2.5 ولې ارزان دي فرمي دي دا لږ زره فرق لري هغه اصلي کم یو دي اصلي چې دی بیا یخچال کې مو یخي دي ها هغه بیا 4.5 روپۍ او پنیر چارک بسودی 600 روپۍ 600 روپۍ چارک ښه پنیر ښه پنیر 600 ها خډيره زیاته منه چې خبرې وکړې کوم نوم زیاته ونه خو نوم می زبی الله دی زبی الله او تخلص زبی الله وثیق وثیق ماشاءالله څومره ښایسته نوم جوړ دی ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله دې ژوندی لره الله دې ژوندی لره درنو ملګرو تاسې راځئ ما سره د جیب کې مې درازه کیمرې پوخ پسې ته نښتې سړیا خلکو نه چې پاتې کېږي وبخه وروره اوس مې سره ټکر کړی و سړیا درنو ملګرو تاسې به د موټرې ټکرې ډېرې لیدلې خو د انسانانو ټکر به تاسې په لومړي ځل کتلی وي دلته راشه خبرې کوو دلته راشه د کوم ځای نه راغلی لغمان نه دروغ یم ګني والا یم ښه راځه لکه دا ګني والا لغمان نه نیږد څنګه ښه درنو ملګرو تاسې را سره راځئ السلام علیکم دلته خبرې وکړئ زموږ هوټل په باره کې څنګه یې ښه یم جوړې الله نوم دې رحم څه دی جمیل رحمان جمیل رحمان د درنو دی او درنو کې د کوم ځای سوتن کلی او پاتای لایم به جوړای الله رحم شي भाई का वक्त बाल दो होटल जी पेजे तो الله ने की दे मम नशी चबे मम आज से चबे राश ऐसे भी का वक्त बाजी पे यार कोई 10 साल बाद भाई 10 साल माशाल्लाह او का شاګردانان کې چي او وست پنځ خپینځي شاګردان تلري او خډیر خدای او د یو شاګرد ماش څونه دی یو شاګرد کم ماش چی 2000 دی 2000 بس 15000 دی تور کو 15000 ما ته منګم راځو سره کار کو
ولا ښه خبره دی کسان لګي ولې نه تاسو هغه نور سره کنه هغه 15 کاله کار وکړو موږ وکړو موږ هم حق لرو دی وطن کې کنه نه لرو تاسو کار نه کوي هغه سابقه کسان دي ډیر وخت نه کار کوي موږ هم سابقه کنه 15 کاله بعد موږ هم سابقه دا خبره ستا ښه خبره دی خو دلته حاجي صاحب نه مني حاجي صاحب ټول امر حاجي صاحب لاس کې دی حاجي صاحب نه مني حاجي صاحب زنده باد وي ښه خبره دی او چا سره صفر نه شروع کړي او تر دې ځای رسولې اوس نو په کار نه چې هغه تلری کې بل څوک راولي کور مودان جنده سره خوشاله اوسئ کامیاب اوسئ تاسو سره سپین غر څه نوم دی دا سپین غر مې اقبال شینواره مینستون او رستوران زی ما سپین غر مې اقبال شینواره ملمستون او رستوران دا چې وی یو ځل ورته خدمه کې ډیرو ګوند نوم ورته ټاکلې دی هاي کړه هر څومره وګدن هم کې حاجي صاحب پلانې او پلانې خده او یو حاجي صاحب پاتې هغه مر سره غاړه کوي سم نه راځه کوم څنګه ډیر منور خوشاله اوسئ الله مخلد ها تاسو راځئ درنو ملګرو یخ دی یخ او داسې کلک یخ دی چې مکه او پښتنه او دلته وګوره شیر یخ هم لګېدلی دی شیر یخ وګوره شیر یخ د یخنۍ کې شهیر صاحب خوشحاله اوسئ نه خورو ډوډۍ نه خورو کور مو ودان تاسې راځئ شهیر صاحب ډېر جالبه انسان و دا خو ولا چې ما سره خبرې کولې ډېر عجبه غږېده ما ته وایي چې هغه دی زاړه وی ولې رخصت کړم بیا وایي حاجي صاحب خفه کېږي ما د هغه یو متل یاد کړو درنو ملګرو تاسې راشئ دا وګورئ دا شهیر صاحب دا څه شی دی ظالمه د خدای زموږ همداسې یخني کېږي دا به څوک خوري دا څه شی دی دا ته یې واخله زه یې خورم تا منډیواله مفته ته اړولي دي په پیسو خو څه شی وانخلې ایسته که مڼه ونه شوه خرچه نه کوې او ما ته وایي چې ته یې واخله دغه دي که نه اصلي شیان وروره دا ستا دي نو ولې لرې لاړې خبرې نه کوې نه ویډیو خو کوو تلویزیون لپاره کې وبکو سړی خبرې به وکړو لږ شانت راشه څه نومېږي عبدالهادي او دا لړۍ به ستا یي انشاءالله که نه زما ده دلته څومره سودا پرته ده 10,000 افغانیو ښه ماشاءالله دې ټولو کې زیاته ګټه په څه کې ډېره کېږي دې کې بس لږ کېږي ښه دې کې خو د غلا کوم یو مال نه دی نه د غلا مال نشته یي به ګوره نشته او بل دا چې موږ چې کله هغه وکړو دا څه نوم دی چې خوباني وخورو یا بل چې وخورو زړه ایسته وارته و تاسې دا ګټه د کوم ځای نه کړې چې اوس هر چې وخوري هغه میوه یې وارته وایي دا زړې راوړي دا ولې نه راوړه زړې دا څه شی دا زړې نه دا څه شی نه دا خوباني نه دي دا خو بادام دي دا څه شی دا بادام دې د پاسه کوم میوه نه نه هغه څه شی هغه پټوکی راغلی نه دې د پاسه مې څه شی که دې د پاسه یو بل پټوکی هغه ایسته کوځي هغې ته کوئ هغه نه خورئ نه هغه نه خورئ ډېره مننه کورودان او دا انځر څنګه دي دا انځر دې څنګه تړلي دي خیر ولې دې تړلي دي دا خو همداسې راځي که نه هلته یې تړي همداسې رښتیا وایي دومره د انځر وزن به یو که نه هغه ته وګوره دا څومره غټ دې ورکړي به د پوړې وزن خو نو خامخا به کېږي ته خو داسې لګې لکه البیتي چې باره چې څوک وایي ډېره مننه کورودان خوشحاله اوسې رب مو سلامت لره ته راځه ها مهرباني راځه ولې عکس مې یو سره واخلو مهرباني راځه په فیسبوک مې ویډیوګانې وړلې دي راځه خدای دې راولو نواب خان دې څه کړی نواب خان ولا هغه کې دی خو یو څو ورځې بعد راشه چې هغه هم راځي هو ښه اول خبرې مې یو څو دانې وکړو څنګه یې الحمدلله ته ښه نوم مبارک دی بسم الله خوشحال یم بسم الله خوشحال صاحب ته کوم ځای نه راغلی یاست پکتیا ولایت نه پکتیا ولایت نه د پښتنو د کور راغلی خیر او پښتنو په کور کې یو شی ډېر مشهور دی نوم یې خپله راته واخله مېلمنو ته چې ډېر کوئ مېلمه به موږ په پکتیا کې ډنډکای هغه شی څه شی ډنډکای هغه نقل درکړو ګورنه تکړه نه نه تکړه یم تکړه موږ پکتیا کې څو شیان داسې ده چې پکتیا کې زیات قومونه چې د ډنډکای خوښوي او په دا نورو منطقو کې بیا چې دا د لاندې غوښه ډېره مشهوره ده لاندې غوښه هغه څنګه یي هغه چې ځمکې لاندې ایښي که څنګه نه هغه داسې وي چې په سا لال کي او بیا د غوښه چې ده راځوړن کي په ګودرو کې هغه چې وچه شي هغه ته بیا لاندې وایي او دا یو ځل وچوئ او یو ری به وچوي ځکه هلته هوا یخه ده هلته وچېږي او دا به کله وخورو د خیره بس هر کله راسي د نواب خان سره ټلیفون نمبر به دې راکړي درځو صحیح ده انشاءالله د خوست او پکتیا او دغه ځایونه زموږ ټارګټ ته درځو موږ په خدمت کې او څه کار روزګار کوئ
زه خپله ډاکټر یم. ډاکټر یې؟ ښه ډېر ښه. الله تعالی دې ډېر توفیق درکړي چې ډېر خدمت وکړي. خیر ټول مودان خوشحاله اوسئ. درنو ملګرو د ډاکټر صاحب خبرې مو واورېدلې؟ ښه عکس وباسو. بل ملګری یې څه کړی دی په څه کوي هغه راځي شینوار او بالکل ډېره مننه ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. کور مو ودان خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. درنو ملګرو راځئ تاسو را سره پاتې شئ. دغه جالب ویلوګ را سره ننداره کړئ. شهیر صاحب ته راځه. څنګه یې وروره؟ دا څه شی دي؟ نسوار دي. ولې دلته ایښي دي؟ دې کې کوم یو نسوار ښه دي؟ ټول ښه نسوار دي. ښه ته چیشته وې؟ ښه چیشته وې ته؟ ښه چیشته وې؟ ټول یو هم ښه نه دی خو بس هسې خلک ځواني به خپله خرابوي. ښه شی نه دی؟ ولې خرڅوې بیا چې ښه شی نه دی؟ بس موږ یې بنده و بس دا کم کړي مې دي. بالکل دا بند که صحیح دی. ډېره مننه کور دې ودان. زما امر نه دی ښه هیله مې درنه ده چې که بندې او که نه بندې هغه د خپل کار دی خو که چېرته بندې کړي ښه به وي. ډېره مننه کور ودان. مهرباني راځه. ډېره مننه کور دې ودان. ښه درنو ملګرو راځئ جلال آباد در باندې ګورم. هغه زموږ د ملګري خبره شهیر صاحب زما ملګری نه و نواب خان هغه جلال آباد ته جبلات ویلې صاحب مې ورته خندلي. ما ته وایي زه جبلات ته نه ځم مال راځه چې ځو. څه شی دي؟ ښه وایي جبلات ته ځم مالې جبلات ته نه ځو راځه. بیا مې راوسته ځان سره. ښه درنو ملګرو دا شپنۍ جلال آباد ته څومره ښایسته تاسې وګورئ. او شهیر صاحب یو خبره ته وکړم ښه جلال آباد کې چې موږ ګرځو د دې ځای په قدر موږ او تاسې نه پوهېږو. که چې کله خدای دې نه کړي که دغه جلال آباد نه موږ لږ هم اخوا لاړو یا مسافر شولو بیا به د دې ځای په قدر تاسې پوه شئ. ځکه دا ډېر یو پاک ښایسته منظم او له مینې ډک ښار دی. ځکه خو ورته د علم او ادب زانګو هم وایي او د علم او ادب زانګو به ورته ولې نه وایي چې د شهیر غوندې ځوانان پکې تمام ورځ ګرځي را ګرځي. او بیا جالبه دا ده چې مفته خوراکونه پسې ګرځي. ما ته وایي خوراک به راباندې کې زه خپله د پولۍ ټک ته ناست دغه دی دا ګاڼې ګاڼې ګورې ښه ښایسته روانې دي. السلام علیکم ټول مو ودان. شهیر صاحب ته راځه. شهیر صاحب دا پېژنې دا څه شی دي؟ ګازرې دا څه شی دي؟ او هغه خټکي دي؟ نه دي خټکي هغه نه پوښتنه کوم. ورو السلام علیکم څنګه یې ښې؟ دا څه شی دي؟ دا انار دی مڼه دی ترنج دی دا ګازره ترنج کومه دی؟ ترنج دا دی. موږ ته خو مڼه ښکاري. دا ترنجه که مڼه ده؟ خټکی دی. وروره زموږ سترګو کې څنګه راننوځي؟ دا مڼه ده. دا مڼه ده. ښه ته ماته وایې چې دواړو کې اوس فرق څه شی دی چې دا اوس یو ته یو نوم اخلي بل ته بل نوم اخلي. دا ته وګوره هېڅ شی هم نه هماغه یو نوم دی سړیه. ښه څنګه یې؟ ښه یو شکر. ژوند څنګه روان دی؟ شکر. خوشحاله یې که خفه؟ خوشحاله اوسېږو. خوشحاله یې؟ ولې خوشحاله یې؟ روغ صحت خدای راکړه باید په همدغه خوشحاله. آفرین. او په وطن کې امن دی ژوند دی سکون دی نو ځکه خوشحاله یم. په خپل وطن کې د خپلو ماشومانو سره یو ځای خپل کورنۍ سره بالکل ځکه خوشحاله یم. ښه دا خو ستا کیسه وه. زه ولې خوشحاله یم زه؟ زه تمام ورځ موږ سره تا غوندې ځوانان ګورم ځکه خوشحاله یم. ها که نه؟ زما د هېواد ځوانان چې خوشحاله یي تا غوندې نو زه به ولې خفه شم. او بله دا چې اوس خو ژمی دی که نه؟ ژمی دی نو دا واوره دې څنګه هلته ایښې ده؟ په دې څه کوې؟ واوره خلک غواړي که نه؟ واوره غواړي؟ ته جوس خرڅه که واوره؟ کلب نه خلک راځي هلکان ټول ستړي یخ غواړي. ښه کلب کې چې یخ والي نو خو بیا خو واوره ورته خلک نه ورکوي هلته ګرم چای ورکوي. داسې خولۍ که نه هغه بیا یخ والي؟ صحیح یخ که. ډېره مننه کور ودان. هغه انار څنګه تاسو ته ډېرې کړي دي؟ انار جوس ختم کړي. جوس ښې مفت یې ورکوې که پیسو؟ ګلاس دیش 50. نه مفت کوم ګلاس نه ورکوې؟ مفت خو نه ورکوې؟ مفت چې ما ته راغلي ورته زه به یې هم ورکړم. ډېره مننه کور ودان. پام کوو دلته راګوزار نه شم دا سره کوم ځای دی؟ ولې دې بېرته پلوي؟ او بېرته خو به راپورته شو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. خاص خیرت دې جوړ. الله دې ژوندی لري. راځئ څنګه یې؟ شکر دی. ژوند چارو سره څنګه یې؟ قلار او نوم مبارک دی؟ نوم مې حضرت عمر دی. او ستا؟ نوم صفت الله مومن. صفت الله مومن یو زما ملګری دی کابل کې.
ته د کونړ یې ښه صرف فرق ولایتونو کې دی او ستا منصف علیزی منصف علیزی درې واړو کې خرچه باده کم یو ډېر دی چې هوټل ته لاړ دا دی کم یو ډېر دی خبره خو داسې دی موږ هم کشران یې ځکه راته ګوته نیسي په اصلي کې دا سړی دی په دې چې هر څه ماشاءالله اوس څنګه کوي یو ډوډۍ خوراک اوس یو بل باندې ګوتک دی ولې مشکل خو نشته ته چرګم روان کړو او تاغله به دا د خرچباز پوښتنه وکړه خرچباز به نه مال چې هوټل ته لاړ تا چې خرچه یو مل مدوس یو مل مدوس یو خرچه باز څو ته خرچه کې بس ټول یې ګوره دغه ځوان نظاری نه یو خرچه باز یو مل مدوس دی کنه علیزه صاحب زنده وای ها ترى توای دلته محصلي او محصلي کوم پونځي د ستوماتولوژي د غاښونو ډاکټر به نو پروتیس کوم دغه ښه زما غاښونه موږ ګچو ګول دي د دې هغه کول غواړي ټیرارګي چورته وي چې ورته وي او هم دې دي او کله به وکړو خیر بس چې کله د خپل دواخانه شوي زه به تا ته انتظار کوم چې ته به پنځه کال خلاص شو چې مرګه کاږي دغه څه نقص لري په کار دی ډیره مننه څه خدمت ژوندی ډاکټر امن صاحب کور دی ودان چرګم روان کړو در باندې نشي جان کوي نه ژوندی دی کمر دی مړ دی په ژوند اوسه کې ډیره مننه ها ته په خیر راغلی څنګه شفیلا دې څه کو شفیلا دې څه کو ها زه دا خبرونه کوم دې ته راځم صحیح دی صحیح ده درځم ان شاء الله خیال اوس ها السلام علیکم هی جوړې تکړه ته څنګه محصلین ټول راوتی اسه خیر شه بس ولا اوس راغلو کارونه د کوم ځای نه د دوا شرکت کې کار کوو اوس کار خلاص مالک محصلین اسه دا څه روان استي دا نست مارما کې وزیټور ده ها دا خو دوايان زما مفت شولې لکه او استاد دوايان مفت شول ته دا وای چې کومې دوايان خې دي کومه مولټي نېشنل کا هغه انټرنیشنل دوايان خې کوي او انټرنیشنل مونټینیشنل او انټرنیشنل دواړه خې دواړه کې کومې ورکې ته کوم ته کومې وړي مولټي نېشنل او ښه ډیره مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوس سامر خدمتي چیس کی کومه چې لس ورځې بعد وعده ده هم دوی رښتیا دوی ماده څنګه چلے دا خرڅوي په دې چیک کوي دا دانه په سودا که زه یو دانه خورم که خوندور پیسې ورکوم کني نه ورکوم صحیح دی زه خدا نه خورم دا خیرن دی زه دا خورم کوم یو خورم نه مړه ماغه مات کړو اوس بده خبره چې وځه مات شي وځه په 10 روپۍ دی ښه یوټیوب کې ګوري سلام علیکم هګۍ خوري ها وی خوره که خوري وی خوره چې تاوان په تا راشي څه وایي ده شینواری خو ټول پیژني نو ما څوک نه پیژني ما پیژني رښتیا ووایه ما پیژني عمران شینواری ما سره ګرځي زه عمران شینواری سره نه ګرځم داسې وایه څنګه دی خوښه ده خلک هغه په عذابوي وبخه وروره خلک هغه په عذابوي تا د په عذابول خوند درکوي که همداسې خبرې په عذابېدل خوند راکوي چې اوس هغه درسره ویل چې په عذاب کړي وو وایي هغه راته ویل چې په عذاب کړی وی دغه خلک ګزارېږي خپله ورته وایي چې ما دې په عذاب کړي نه خوندور نه دی وروره هګۍ وخوره که نه وروره پیسې زه ورکوم نه پیسې مه ورکړه شهید صاحب خورې ته ولې نه خورې 100 روپۍ دې کېږي ستا 10 روپۍ کېږي ته صبر که زه یې وګورم دې دې یو لسګونه وباسم مفته کې دې هګۍ را باندې خرڅه کړه ما خو نه خوړله ده درنو لیدونکو نن ستاسو قسمت کار نه کوي سلام علیکم څنګه یې جوړې چېرته تللي وئ درنو لیدونکو بابري صاحب مې په لاس راغلی څنګه یې شکر دی ژوند ښه روان دی چېرته تللی وې همدلته مخلص صاحب کار ته سیږه بس ډوډۍ تیارو چې موږ هم درغلو بس په دواړه سترګو ولې خاله اوس ډېره مننه کور دې ودان الله دې خاله ته څنګه یې جوړې تکړه یې خولې دې څنګه په مازدیګرې ښې ده خیر شه بس یې بدماشي خو به دې اعلان نه کړې په جلالاباد صاحب ها که نه یاره اوس ګوره امارت دی د چا بدماشي نه چلېږي ګوره پام دې ډېر پخوانی وخت لاړ ما مچې په کور
د شوق نه یې ګوره چې زما په کول د دې پام نشي ډېره مننه قاري محترم درنو لیدونکو ستاسې قسمت دلته کار نه کوي دلته رڼا لګېدلې او ډېر ښایسته ښکاري دا ځای خو نن هېڅ شی هم نشته دی ځکه چې رڼا یې نه ده لګولې فکر کوم چې کوم ځای کې به ستونزې او په 10-20 دقیقو کې به راشي رڼا درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې د جلال آباد ښایستونه مو راسره ننداره کړل په دې هیله چې دا خپرونه ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي تر هغه چې یو ځل بیا زه محراب ګل مخلص او زیشان شهیر ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو په لایزال څښتن تعالی مو سپارو هرې چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان